بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن بالاخره مکمل HTML کورس سٹارټ کوو چې واقعیت سره د HTML څه دي. هغه ویب سایټ جوړونکي یعنې هغه ډیولپر هغه د پوهنتون سټوډنټس چې مونږ کوم دي هغوی چې کوم دي د HTML په کورس باندې یا کانسپټ باندې سم نه پوهیږي، نو مونږ دا کورس چې کوم دی لنچ کړی دی هغه کسانو ته چې څوک غواړي HTML چې کوم دی سم اساس سره څه کړي زده کړي. ځکه HTML تا ته ډېر په کار راځي چې کله ته یو ویب سایټ جوړې نو د هغه سټرکچر یعنې د هغه بیس چې کوم دی هغه ته باید اساس جوړ کړي. نو دې لپاره HTML ډېر ضروري ده. نو HTML به مونږ شروع کوو او دا د HTML کورس به مونږ سره او مکمل به دې کې تاسو سره ټول شیان به مونږ تاسو ته HTML کې ښایو. نو زمونږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ، د بیل آیکن ځان سره کېږه کړئ چې تر څو هر یو نوی ویډیو د HTML راځي لومړی تر تاسو ورسیږي. نو په دې کلاس کې ګورو چې کوم کوډ ایډیټر ورته استعمالو یا په عام اصطلاح کې پوچیش کې به مونږ کوډ لیکو د HTML. څنګه به کوډ لیکو یعنې مطلب دا دی چې څنګه هغه کوډ خپل رن کوو، څنګه خپل نتیجه اخلو، دا به له خیره مکمل کوو. تاسو زړه مه تنګوئ، ویډیو به انشاءالله دومره به نه غټېږي او خپل مکمل سیټ اپ کوو. نو د کوډ لیکلو لپاره تاسو یو څیز ته ضرورت لرئ چې هغه مونږ سره کوډ ایډیټر ده، VS کوډ په نامه چې کوم دی دا په نامه یادېږي. VS کوډ په نامه تاسو کولی شئ سیټ اپ چې کوم دی بازار نه والی او یا تاسو کروم کې یا تاسو نت نه ځان سره څه کوئ ډاونلوډ کړئ. دا یو سیټ اپ ده، ټول ډیولپران چې کوم دي دا VS کوډ استعمالوي. صحیح ده؟ نو موږ به هم څه کوو استعمالو. بل چې موږ ضرورت لرو هغه ګوګل کروم ده. تاسو به څه وکړئ، تاسو به ځان سره ګوګل کروم ډاونلوډ کړئ. دا ګوګل کروم چې تاسو ګورئ دا به ځان سره ډاونلوډ کړئ او ځان سره به یې والی چې تر څو دا هم موږ څه کوو په کار وړو. نو زموږ دوه شیانو سره لګي، یو VS کوډ سره بل ګوګل کروم سره. صحیح ده؟ راځو VS کوډ چې کله تاسو لومړی ټایم کې څه وکئ انسټال یې کړئ نو تاسو به څه وکئ ډبل کلیک ورباندې وکئ نو تاسو سره دا انټرفیس راځي. تاسو به اکسپټ یعنې لومړی آپشن به تاسو کلیک کوئ، بیا به تاسو نیکسټ به وښئ، بیا به تاسو نیکسټ وښئ. دلته تا نه تپوس کوي چې کله ما درته مطلب دا دی چې دا مې انسټال کړئ، یو آیکن ما سره هم ډسکټاپ کې دی جوړ شي. نو بیا به نیکسټ وښئ، انسټالیشن به تا سره شروع شي. تاسو به صبر وکئ چې تر څو دا انسټالیشن ختم شي. صحیح ده؟ نو انسټالیشن به ډېر ټایم نه نیسي او تا نه به لږ شانته ټایم نیسي او انسټالیشن له خیره کمپلیټ شي. تاسو به لږ صبر کوئ. نو موږ سره انسټالیشن کمپلیټ شو. نو زه به فینش وښم. نو تاسو وګورئ زموږ سره VS کوډ اټ فرست ټایم چې کوم دی ما سره دا ساحه شو خلاص شو. طبعا تا سره به دا ساحه نه خلاصېږي، نو تاسو به اندېښنه نه کوئ چې کله دا ساحه تا سره خلاص شو بله ساحه همدغسې تا سره خلاصېږي. تاسو به دلته تا سره دا آپشن چې کوم دی تا سره شو کېږي یعنې فایل. تاسو به فایل باندې کلیک کوئ او فایل نه وروسته تاسو به څه کوئ، تاسو به اوپن فولډر باندې به څه کوئ، تاسو به کلیک کوئ. نو چې کله تاسو اوپن فولډر باندې کلیک وکئ تا نه تپوس کې چې کوم فولډر دلته خلاص کړمه. صحیح ده؟ چې کوم فولډر دلته خلاص کړم نو تاسو به څه وکئ، یو فولډر به تاسو ورته مشخص کړئ. فرض مثال زه ورته څه یم، زه ورته دا وایم لومړی به دا کینسل کړو. صحیح ده؟ تاسو ډیسکټاپ په سر ته راشئ. د فایل جوړولو لپاره ډېر ایزي وای چې کوم ده، تاسو به یو فولډر والئ او فولډر چې تاسو اخلی لکه فرض مثال زه غواړم چې دا فولډر والمه، فولډر جوړ کړئ. فولډر هم چې واغستو فولډر ته نوم ورکړئ. فرض مثال عالمه لیکم چې د ویب او سایټ په نامه چې کوم دی دا فولډر ما جوړه کړه ده. صحیح ده؟ ویب سایټ په نامه. تاسو به انټر کېږئ نو تاسو سره فولډر کریټ شو. اوس هلته دا هغه کې خلاصو VS کوډ کې. نو زه به VS کوډ ته راشم او فایل ته به راشم او اوپن فولډر باندې به څه کوم کلیک به کوم. نو زه به اوس هغه فولډر ته ښیم، هغه موږ سره ډیسکټاپ په سر و. نو زه ډیسکټاپ په سر ولاړ یم او د هغه فولډر نوم چې کوم ویب سایټ په نامه و. صحیح ده؟ تاسو وګورئ چې دا فولډر ما سره موجود دی. ما کلیک وکړل او سلیکټ فولډر باندې کلیک کړئ نو تا سره څه کېږي، تا سره به فولډر تا سره خلاص شي. صحیح ده؟ فولډر چې کله تا سره خلاص شو نو ګورئ تا سره فولډر جوړ شو.
اوس تا فقط فولډر جوړ کړی دی، تا فایل نه دی جوړ کړی. نو د HTML فایل جوړولو لپاره به تاسو څه کوئ، تاسو دا علامه کېږه صحیح ده. نو چې کله په دې کلیک وکړله تا سره دا آپشن څه کېږي راځي. لومړی به خپل فایل ته نوم ورکړئ، نوم چې هر څه ورکړئ، که ته ABC ورکړئ، که ته XYZ ورکړئ، که ته 1 2 3 ورکړئ، که ته هر څه ورکړئ، نوم ته ورکړه، فرق نه کوي. خو اوس چې کله نوم دې ورکړئ نوم نه وروسته ډاډ به ورکړئ صحیح ده. چې کله تاسو ډاډ ورکړئ او ډاډ نه وروسته HTML خامخا ضروري ده. چې کله دا ورنه کوئ نو تا سره څه کېږي، د HTML فایل تا سره نه جوړېږي. میتود چې کوم دی هماغه ده، ABC یا نوم به خپل لومړی ولیکئ، هغه نه وروسته ډاډ به اچئ او ډاډ نه وروسته HTML ولیکئ. تاسو وښئ HTML چې کله ولیکئ انټر پریس کړئ نو د HTML لومړی پاڼه تا سره جوړه شو صحیح ده. اوس کوډ چې څنګه کوو هغه به له خیره سبا ته ډسکس کوو صحیح ده. نو دا یو طریقه و چې مونږ کولی شو څنګه کولی شو خپل کوډ وکړو او خپل کوډ څنګه کولی شو یوز کوډ کې خلاص کړو. نو دا یو طریقه شو چې مونږ څنګه کولی شو په دې طریقه کولی شو. بله طریقه چې کوم دی تاسو به نوټ پیډ ته راځئ، انشاءالله ستاسو په کمپیوټر کې به نوټ پیډ خلاصي. دا یو ایکن تاسو به په دې کلک کوئ، په دې کې هم مونږ کوډ کولی شو. فرض مثال زه غواړم چې دې کې زه کوډ وکړم نو تاسو دې کې هم کولی شئ. لومړی دا فایل به ته سیف کړي نو ته به سیف باندې کلیک کړي او سیف نه وروسته دا فایل څه په نامه سیف کړي. ما درته ویلي چې فایل د هر څه په نامه سیف کړي، که ته ABC ورکړې که ته XYZ ورکړې، که ته هر څه په نامه سیف کړې. فرض مثال لیکم چې 1 2 3 په نامه، خو ډاټ HTML چې کوم ده ضروري ده چې تر څو HTML فایل تا سره جوړ شي. ښه ما ته چې چیرته سیف کړې نو چې ډیسکټاپ په سر او ډیسکټاپ په سر نه وروسته ویب سایټ په نامه چې کوم فولډر ده دې کې دننه نو سیو یې کا. اوس راشه دا میکزیمایز کا. نو تاسو چې کله چیرته راغلی فرض مثال زه راځم ویب سایټ په نامه دې فولډر کې وګوره دوه فایله مونږ جوړ کړله، یو د ABC په نامه یو د 1 2 3 په نامه. په دې ډبل کلیک کا نو ګوره ستا چې کوم دی لومړی ویب سایټ یا ویب پاڼه چې کوم دی تا جوړ شو صحیح ده. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ او ویز کوډ ځان سره انسټال کړئ، کار ورڅخه والی او فایل ځان سره جوړ کړئ. نو تاسو دا ځان سره پریکټس کړئ.